د هرات د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست وایي د څارویو د ذبې مسلخ به تر یوې میاشتې پورې ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د دې ریاست مشر عبدالصبور رحماني نن د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل د هرات د مرکزي مسلخ کاري چارې 95 سلنه مخته تللي او تر یوې راتلونکې میاشتې پورې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. په ورته مهال کې د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد وایي چې په هرات کې د دې معیاري مسلخ په ګټې اخیستنې سره به د کروندګرو څخه د ملاتړ ترڅنګ بهر ته به د غوښو د صادرولو په برخه کې هم ګټور تمام سي. نور حال زما د همکار په راپور کې. هرات کې چارواکي وایي د څارویو غوښو د محصولاتو د خوندیتوب او معیاري کولو د ژوندانه چاپیریال د ساتنې او د څارویو غوښو د سمې ګټې اخیستنې لپاره به تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د هرات مرکزي مسلخ ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د هرات د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست مشر عبدالصبور رحماني وایي چې د هرات د مرکزي مسلخ رغنیزې او تجهیزاتي چارې 95 سلنه مخ تللي او تر یوې میاشتې پورې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. خود این مسلخ 95% کارها از او چی از لحاظ تعمیراتی چی از لحاظ تجهیزات از او خلاص شده. به اساس چون قرارداد این مسلخ ها که 8 باب مسلخ در سرتاسر افغانستان می باشه به صورت کلی در یک پکیج قرارداد شده بوده و شرکت تطبیق کننده به هر زمانی که تا تاریخ می داشت قرارداد از اینا میتونه کار خود تطبیق کنه. به همین اساس یعنی زمان دقیق از در طی همین 4-5 ماه اخیر متاسفانه چندین بار شرکت وعده داده بود و مشکل برخورد. مال وعده‌ای که به ما دادن باید تا یک ماه دیگه افتتاح شد چون دیگه فقط تجهیزات که آماده نصب تجهیزات باقی مونده. خب این مسلخ استاندارد و معیاری به استانداردهای بین المللی در صورتی که به صورت شفت کار شه. ظرفیت از این میتونه تا روزانه بالاتر از 1,500 گوسفند هم اینجا کشتار صورت بگیره و حتی تا 500 رست گو. 6 مسلخ مجموعاً به ارزش 30 میلیون دلار بوده. ښاغلي رحماني همداراز وویل چې د هرات مرکزي مسلخ د نړۍ الو معیارونو پر اساس جوړه شوې او په خبره یې د 1,500 څارویو او تر 1500 زیاتو غوایو د ذبح کولو وړتیا لري. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد وایي چې د دې مسلخ په ګټې اخیستنې سره به د څارویو د حلالو ترڅنګ بهرنیو هیوادونو ته د غوښو صادرولو کې هم ګټه ترې واخیستل شي. در حال حاضر ما مراحل نهایی ساخت مسلخ معیاری در ولایت هرات شاهد هستیم. با بهره برداری از این مسلخ نه تنها در بعد حمایت از دهقانان و مالداران و همچنین ذبح و کشتار حیوانات بلکه در راستای انکشاف از این در راستای صادرات گوشت به خارج کشور هم میتونیم ما دستاوردهای خوبی داشته باشیم. د یادونې وړ ده د څارویو د حلالو دا مرکز د نړیوالو معیارونو سره سم رغول شوی او د څارویو د ذبح کولو لپاره او پروسس لپاره 8 بیلابیلې برخې لري.